د عامې روغتیا وزارت د چاپیریالي روغتیا ریاست لخوا په پلازمینه کابل کې 450 ټنه له تاریخ تیر خوراکي مواد راټول او د پلازمینې کابل په 12مه ناحیه ګزک سیمه کې وسوځول شول. د روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره چې دغه خوراکي مواد د هیواد ټولو ولایتونو ته انتقالېدل. په وخت تیر او غیر معیاري خوراکي مواد او نوشابه د صحت محیطي ریاست لخوا نیول شوي او ضبط شوي دي چې دا مواد به د هیواد مختلفو ولایتونو ته انتقالېدل. د روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره چې دا 5م ځل دی چې د پلازمینې کابل له مختلفو برخو تاریخ تیر خوراکي مواد نیسي او له منځه یې وړي چې دا ځل یې له لومړي او 8مې ناحیې دغه 10 موټره خوراکي مواد نیولي چې د ځینو تاریخ تیر او یا پر ځینو جعلي تاریخونه وهل شوي وو. د روغتیايي محیطي ریاست د افغانستان روغتیا وزارت تر دې دمه توانېدلی چې د 5م ځل لپاره د ښار له ځینو برخو تاریخ تیر او غیر معیاري خوراکي مواد راټول کړي چې نن د 5م ځل لپاره د کابل له لومړۍ او 8مې ناحیې شاوخوا 450 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیر خوراکي مواد راټول او له منځه یوړل شول. ډاکټران وایي له تاریخ تیر شوي خوراکي موادو څخه استفاده به خلک په یو شمېر ناروغیو د اخته کېدو سربیره د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. موضوعات استفاده از مواد غذایی تاریخ تیر له تاریخ تیر او غیر معیاري خوراکي موادو څخه استفاده کولی شي چې بدن ته ډیر زیانونه پیښ کړي. دا کېدلی شي چې د مسمومیتونو لامل شي. دا کولی شي چې هضمي سیستم ته بدلون ورکړي چې د اسهالاتو، زړهبدي او ورته نورو ناروغیو سبب ګرځي. په ورته مهال کابل ښاریان د روغتیا وزارت له یاد اقدام هرکلی کوي او وایي چې په ښارونو کې د تاریخ تیر شوو اجناسو د پیرولو له امله خلک له مختلفو ناروغیو سره مخ شوي دي. په دغه برخه کې له مسؤلینو د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. موږ د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو ډیره مننه کوو چې یو ګټور اقدام یې کړی او له ښارونو یې تاریخ تیر شیان راټول او له منځه یوړل. دا ډیر زیانونه لري. دا مواد شاوخوا 10 موټره وو چې اوس یې یوړل او ټولو ته اور اچوي. دا یو ډیر ښه کار وشو. موږ پر وزارت غږ کوو چې دا ټول له منځه یوسي او په دې برخه کې لا جدي پاملرنه وکړي. کله چې موږ د 2000 خراب جنس پیرو نو باید د 5000 بیا دوا واخلو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې د یو شمېر شرکتونو لخوا غیر معیاري خوراکي او غیر خوراکي توکي تولیدیږي چې د ځینو توکو د تاریخ له تېرېدو وروسته ورباندې جعلي نوي تاریخونه وهل کیږي او په ښارونو کې پر خلکو پلورل کیږي. د دوی په خبره د دې کار د مخنیوي لپاره یې خپلې هڅې چټکې کړي دي. عبیدالله حیدرزی، CMG، کابل.